سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ بیاست. وخت مو په خیر تېرېږي. له یو غټ بریک نه یو له درازې فاصلې نه وروسته بیا ستاسو قدرمن حضور ته حاضر یم. په ژوند کې داسې پیښې کېږي، داسې واقعي منځته راځي چې انسان له انسانانو نه لرې کوي، حتی ځان له خپل ځان نه لرې کوي، فکر دې لرې کېږي، سوچ ته لرې کېږي. بیا موږ تاسو چې په کومه جغرافیه کې اوسېږو هلته ډېرې زیاتې پیښې، هلته داسې پیښې کېږي چې تصور یې هم نشي کېدی. او موږ تاسې اوس ورسره داسې عادت یو چې کله هم پیښه ونه شي روحاً نه ارامه یو چې باید اوس یو پیښه وشي، ځکه چې اوس ما عادت ورسره کړی دی، ځکه اوس ما ورسره اونس نیولی چې باید یو پیښه وشي زه یو نوی خبر واورم. باید یا څوک مړ شي، باید یا انفجار وشي، باید یا څوک اختطاف شي، یا هم باید په اصطلاح باندې د چا بېعزتي وشي، یا هم څوک زنداني شي. دغه هغه څه دي چې زموږ ستاسو په جغرافیه کې همیشه په اصطلاح باندې واقع کېږي. نو په دغه وخت کې په دغه حادثاتو کې بیا د سړي د پرمختګ لور ته ډېر کم فکر کوي، ځکه سړی دروني وایي چې یاره زه په دغسې ستونزو کې یم، داسې مشکلاتو کې یم، نو زه پرمختګ چېرته کوم؟ خلک چې پرمختګ کوي هغوی خو آرام ذهن لري، خلک چې پرمختګ کوي هغوی خو پیسې لري، خلک چې پرمختګ کوي هغوی خو فرصت لري. زه مړی څنګه کم، ژوندی څنګه کم، غلا څنګه کم، جبر د زمانې څنګه کم، سیاستونه څنګه کم، تعلیم مې وکړو، زده کړې مې وکړې، هر څه مې له لاسه ورکړو، دا څنګه کم. تصمیم ډېر سختېږي. لیکن ژوند سره دغه کم جنګ چې موږ روان کړی ده دا په قهر او په وحشت سره مخ ته نه ځي. دا باید ډېر په هنر، ډېر په مینه او ډېر په ارامتیا مخ ته بوځو. چې دا تنها د ما له وس نه هم پوره نه ده، د تا هم نه ده، د بل هم نه ده، ټول به رایوځای کېږو. هر چا چې کې کومه وړتیا وي هغه خپله وړتیا به په کار اچوي او مخ ته بوځي. هغه وړتیا دا نه ده چې یو څوک به 100% ډاکټر وي، هغه وړتیا دا نه ده چې یو څوک به 100% مثلا ټکنیکل انجینیر وي، هغه دا وړتیا نه ده چې یو څوک به ژورنالیست وي، یو بل شی به وي، بل شی به وي. کوم شي کې چې زموږ توان رسي. بله غټه مشکل دا ده چې موږ هر شی ډېر زد رد کوو، یعنی هر شی ردوو، هر شي ته په ډېره نه سترګه ګورو. که تیر تاریخ ته کتنه وکړو تر دغه اوسه پورې که موږ کومو شیانو ته چې موږ په نه سترګه کتلي دي هغوی واقعیت ډېر ارزښت درلود. هغوی په واقعیت کې چې خلکو ځینې کار اخیستی دی ډېر مخ ته تللي دي. ګورئ موږ تاسې اوس یو بل ته په ډېره نه سترګه ګورو، په ډېر ناچیزه سترګه ګورو، خو یا به هم نه خوښېږي، یا به هم په هغو کې بعضې عادتونه لیدلي، یا به داسې. لیکن هېڅکله هم په ځان کې فکر نه ده کړی، د ځان په عاداتو هم فکر نه ده کړی، کله هم ځان ته وخت نه ده ورکړی چې یاره زما کوم بد خویونه دي، زما کوم ستونزې دي، زما کوم مشکلات دي. خو لیکن هېڅکله دا وخت ځان ته نه ورکوو، ځکه موږ په یوه ډېر دا خپل دونه غټ فکر دا مو دومره راکوچنی کړی، دومره مو راکوچنی کړی چې راوړو کړی یم دا راوړی کوي، کړی یم دا راوړی کوي، کړی بالاخره یو کوچني شي ته م رارسولی چې هغه موبایل، فیسبوک، انسټاګرام او دا شیان. په هغه کې هم موږ مثبت شیان نه ګورو، موږ پرمختګ نه ګورو، موږ پکې ناخوالي ګورو، موږ پکې د زړه دردونه بیانوو، موږ پکې د پرمختګ دپاره هېڅ شي نه لرو. په یوه وړه منطقه کې، په یوه واړه کور کې، بیا په یوه وړه کوټه کې، بیا په یوه واړه موبایل کې، بیا په یوه واړه اپلیکیشن کې خپل ټول غټ فکر د انسانیت مراجمه کړی دی او دې کې مصرف کړی تر ما پورې. بیا ګیله کوم، بیا چغې وهو، نارې وهم، ځکه ځان ته وخت نه ده ورکړی، ځان هم په غمونو کې حسار کړی، د یو ډپریشن، د یو ژور خفګان په منځ کې ډوب یو. او دا 100% تنها د موږ ملامتیا نه ده، دا ما مخکې لاملونه یاد کړو، لاملونه یې ډېر دي، ضرورت نشته. لیکن اوس زما هدف په دې کې دا ده، په دې خبرو کې راځئ له صفره یې شروع کړو، بېرته راځئ بار بار نه مړه کېږو، یو وارې مړه شو. راځئ بار بار یې نه شروع کوو، یو وارې شروع کړو سر ته یې ورسوو. موږ یې بار بار شروع کړو پرېږدو، بار بار یې شروع کړو پرېږدو. یعنې دا معنا چې بار بار
یو شی نه شروع کوو، هر شی شروع کوو. راځئ که چېرته موږ د وخت د زمانې د مشکلاتو د ستونزو هغه که هر مشکل یې مالي وي، اقتصادي وي، اجتماعي وي، هر مشکل وي، خو که یو کار ته کار ووایو، یو کار شروع کړو او هغه ته کار ووایو، مخته یې بوځو، حتما به څه کېږي، حتما به څه کېږي. او که نن زه مثلا یو کار مې را شروع کړی ده، سبا هغه لږ مخکې بوځم، بیا د ځینې ستونزو د مشکلاتو خاطره باندې هغه ودرېږي، بیا بل لا شروع کړم، بیا بل لا شروع کړم. دغسې وخت هم ډېر ضایع کېږي، زما انرژي هم مصرفېږي، هر څه له منځه ځي. نو بنا زما له دې خبرو یا له دغه خپرونه یا له دې پړاو نه هدف دا ده چې موږ په راتلونکي کې انشاءالله وکولی سو د کاروبار، ذهن سازي، د فرهنګ، د اجتماع جوړونې، د وطن جوړونې، د هېواد جوړونې دپاره له یو بل سره ګام په ګام مخکې لاړ سو. نن ورځ چې یو غټه اسانتیا د موږ تاسې دپاره برابره ده، هغه دغه دنیا ده چې موږ تاسې یو بل سره ګورو. لیکن متاسفانه بدبختانه دا فرهنګ په موږ کې ډېر ضعیفه دی چې څنګه یې ووایم چې موږ نسو کولی چې جرأت وکړو، ځکه موږ ډارېږو. موږ ډارېږو د خلکو له خبرو نه چې اوس به پلانی ووایي چې ده ما پلانی کار شروع کړی، پلانی لګیا ده بیچاره سر نه سره خوري. خو یاره نو دا خبرې خو سته، نو دا خو به وي، نو دا خو نه بندېږي. که غواړې چې څه وکړې دا نو نه بندېږي، او که غواړې چې څه ونه کړې قرار باید آرام د کور په کونج کې کېږي. زما هدف له دې خبرو دا ده چې د هر څوک له هرې زاویې نه څه کولی شي باید وکړي. زما هدف هم دا ده چې راځئ دا وار موږ تاسو په ډېرو پلانو کې ناکام شوي یو، په ډېرو شیانو کې ناکام شوي یو، لیکن دا ناکامي باعث د دې نه ده چې موږ یې پرېږدو، دا ناکامي باعث د دې ده چې موږ یې بیا شروع کړو او قوي شروع کړو. یعنې دا نه معنی چې ما مخکې یو خبره وکړه چې تاسو هغې خبرې ته لاړ شئ چې شروع کړه پرېږده، شروع کړه پرېږده. نه، سل ځایه مه شروع کوه، یو ځای شروع کړه یا دوه ځایه شروع کړه. مننه کوم، تر بلې خپرونه.